دوه په دویو خاموشي ده د ګورګورو غر دی خو دا پښتونخوا ده زه ډارېږم ساړه مې کېږي او ویل یې دا کوم لیونی دی چې یې اور اخیستی ویل یې دا کوم لیونی دی چې یې اور اخیستی ما ویل خیبر یم تودېږم ساړه مې کېږي زه به ته پلور یو غزل ویم چې د غزل مطلع ارزو چې مینه دې ورځ په ورځ کمیږي ولې مینه دې ورځ په ورځ کمیږي ولې او جذبې د عشق مې بیا زیاتېږي ولې خو ښکلي پیدا دي چې په خپله ښکلي پیدا دي چې په خپله ښکلي او بیا یې د بل حسن خوښېږي ولې مننه ښکلي پیدا دي چې په خپله ښکلي او بیا یې د بل حسن خوښېږي ولې او د یو زړګي نه بل ته لار پڅه ده د یو زړګي نه بل ته لار پڅه ده او چې زه یې هېر کړم را یادېږي ولې او دا ستا د غږ د اورېدلو سره دا ستا د غږ د اورېدلو سره او د زړه درزا مې سیوا کېږي ولې او د غزل مطلع ارزو چې کندهار سره یو ځای شي اشنا چې کندهار سره یو ځای شي اشنا لنډه خبره چې اوږدېږي ولې د غزل نه بعد یو څو مزاحیه شعرونه وایي دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه دا زړه مې غواړي چې له تا سره واده وکړمه خو زما ښځه خفه کېږي نو زه څه وکړمه او هغې یوې خو راته ځان نه سم مېړه جوړ کړې هغې یوې هم راته ځان نه سم مېړه جوړ کړې څه کې د یو مېړه د پاسه بل مېړه وکړم اول خو زه د دغو خلکو ډېره مننه کوم چې موږ له یې ډېر په عزت ځای راکړلو او ډېر یې مشکور یم موږ ټول یې مشکور یو الله تعالی دې دغه خادي بختوره کړي او الله دې کامیابه کړي او بس ټولو ملګرو ته موږ دا دعا کوو او دې نه پس زه بس لنډ یو غزل د هغه ووایم نو یو دوه شعرونه یې ووایم بیا یو هغه ووایم غزل نو وایي یوه ګنټه دې تېره کړه په ټک تو پت یوه ګنټه دې تېره کړه په ټک تو پت خو کیسه دې اوږده ډېره کړه په ټک تو پت او لږ بس کوي ناصحه د تقریر د نور لږ بس کوي ناصحه د تقریر د نور غزل دې رانه هېره کړه په ټک تو پت غلی شئ ما جاړئ په جاړه باندې کار نه کېږي غلی شئ ما جاړئ په جاړه باندې کار نه کېږي ځان ورته تکړه کړئ په دوا باندې کار نه کېږي او اوړه چې دومره ګران شول دا خوار غریب به څه کوي اوړه چې دومره ګران شول نو دا خوار غریب به څه کوي اوس خو په ټاټکي او په تنخوا باندې کار نه کېږي او غوړي چې کور ته یوسو چینی په کور کې خلاصوي غوړي چې کور ته یوسو چینی په کور کې خلاصوي چاته فریاد وکړو په سودا باندې کار نه کېږي او راځئ چې ټول راغونډ شو او کوتک پسې راواخلو راځئ چې ټول راغونډ شو او کوتک پسې راواخلو دغه یې علاج دی په وینا باندې کار نه کېږي او که زه یم بېهوشه نو تاسو خو په هوش کې یئ که زه یم بېهوشه نو تاسو خو په هوش کې یئ تاسو خو څه وکړئ که په ما باندې کار نه کېږي او اوس غزل دی یو شعر دی هغه د انمدار صاحب چې ډېرې نخرې بیخي به تا کولې ډېرې نخرې بیخي به تا کولې او خله چې واده شولې ګنې ما کولې ډېرې نخرې بیخي به تا کولې او خله چې واده شوې کنې ما کولې او دا غزل دی چې نه یې خوله راکړه ملګرو او نه غاړه نه یې خوله راکړه ملګرو او نه غاړه څه په چل ولې ځان خلاص کړو رانه لاړه نه یې خوله راکړه ملګرو او نه غاړه څه په چل ولې ځان خلاص کړو رانه لاړه او چې زما دې نه منلی زړګیه چې زما دې نه منلی زړګیه اوس کوئ ارمانونه پسې جاړه او نه چا ښکل کړم نه چا کېښوم په اوربل کې نه چا ښکل کړم نه چا کېښوم په اوربل کې لکه ګل د بیدیا وچ شومه په شاړه او خدمتونه یې زما په اوبو یوړل خدمتونه یې زما په اوبو یوړل شواخانه د امیدونو مې
ویجاړه او شوګری او انتظار دی وای پیش کې شوګری او انتظار دی وای پیش کې خو چې نه وای دا هجران او بیلتون واړه او په خایس کې د پیرس بلبلې ایستی په خایس کې د پیرس بلبلې ایستی کدی وری دا د خړ خبر خراړه او شاعران په پښتونخوا کې اسی ډیر دي شاعران په پښتونخوا کې اسی ډیر دي په ادب کې د خبر شاعران ویاړه او هغه